د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ او د جان هاپکینز پوهنتون د میتود لمخې په ټول هیواد کې بیړنۍ ازموینې او سروې کړي چې ښیي 1.5% نفوس چې 10 میلیونه خلک کېږي له کووډ-19 څخه تیر شوي. په دې سروې کې افغانستان په 9 زونونو ویشل شوی او تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینې کابل کې ثبت شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي دغه سروې ښیي چې په افغانستان کې تر نارینه او میرمنې ډېرې په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي چې 2.2% ښځې او 9% نارینه پکې راځي. کابل 53% تمام نفوس در حولات شرقی 42.9 په کابل کې 53 په ختیځ ولایتونو کې 2.9% په مرکزی ولایتونو کې چې تر ډیره پکې پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونه راځي 4.3% په لویدیځ ولایتونو کې 4.1% او په شمال ختیځو ولایتونو کې 2.4% خلک په کرونا وایروس اخته شوي دي. تر ټولو کمې پیښې په غور او دایکنډي ولایتونو کې شوي چې هلته په طبیعي ډول ټولنیز واټن مراعات شوی دی. ښاغلی عثماني زیاتوي چې په کابل او ختیځو ولایتونو کې د دې وایروس په وړاندې ټولیز او نسبي معافیت لاس ته راغلی، خو دا لا ثابته نه ده او په ځینو سیمو کې بیا تر پوښتنې لاندې راځي. هغه زیاتوي په کابل کې له نیمایي ډېر لویانو او نږدې نیمایي ماشومانو کووډ-19 رنځ تیر کړی، په داسې حال کې چې لوی د ناروغۍ نښې لرلې دي. د دې سروې له مخې تر ټولو لږې پیښې په مرکزي او کوهستاني سیمو کې وي. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د دې ناروغۍ د پیښو د کمیدو خبر ورکړ. د دغه وزارت د شمیرو له مخې د کرونا وایروس ازموینو ترمنځ د مثبتو پیښو شمیر پر روانې اونۍ کې له 28% ته راټیټ شوي. په هیواد کې د دغه ناروغۍ د پیښو له کمیدو سره د خلکو اندېښنې هم راکمې شوي. خلک وایي ورو ورو عادي ژوند ته ګرځېدلي. د کابل یو اوسیدونکي مریم هوتک په دې وروستۍ کې ما خپل هم دغه ناروغي تیر کړل، سره له دې چې ډیر شدید درد لري، خطرناک ناروغي ده. د لیدیا ما په دغه وروستۍ کې پیښې کمې شوي هم دي، خاصه کله چې ما خپل د ناروغي تیر کړې ده نو هغه ویره مې بخي ډیره کمه شوې ده. د روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې روغتیايي تدابیر په پام کې ونیسي. په وینا یې هغو کسانو چې دا ناروغي تیر کړې وي د بیا اخته کېدو امکان یې شته. د روغتیا وزیر وایي شوي سروې له دوی سره مرسته کوي چې د راتلونکو 6 میاشتو لپاره خپل پلانونه جوړ کړي چې لومړیتوب یې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دي.